نو ځکه ښه مسلمان هغه دی چې هغه د نورو مسلمانانو سره ښه تعلقات ساتي د شریعت په رڼا کې، او د مسلمان چې په مسلمان باندې کم حق دی هغه ادا کوي. دا هغه مسلمان دی چې کامیاب هم دی، عزتمن هم دی. او بیا داسې مسلمان په ده پسې چې کله د دنیا نه لاړ شي نو په ده پسې ځمکه او اسمانونه، مؤمنان، نیکان، خپلوان، ملګري ټول پسې جاړي، ټول پسې خفه وي، ځکه چې د سړي یو مقام یې، اول مقام یې د الله په نزد، ځکه چې مؤمن دی، دینداره دی. بیا مقام دی د مؤمنانو په زړونو کې. او موږ بار بار دا خبره په درسونو کې کړې ده چې داسې څه کار وکړه چې یو تاریخ دې پاتې شي، سبا له دې څوک یاد کړي، دعا درته وکړي. په دې درته څوک دعاګانې نه کوي چې مزدوري ټیټ کوله، کوي درته څوک نه کوي. که ته صرف وایي چې ښځه او بچي به راته دعا کوي، نو صرف په دې کار کېږي چې صرف به ته د ښځه او بچي دعا کوي، او د هغوی هم پته نه لګي، هم یقیني خبره نه چې دعا به ته کوي او که نه به کوي. داسې څه د دې امت دپاره وکړه، داسې څه د دې قوم دپاره وکړه چې سبا له ته خاورو کې پروت او ستا تذکره کېږي او ته د خلکو په زړونو کې ژوندی، او غاله کېږي چې کله ته د مسلمانانو د حقوقو خیال وساتي، مسلمانانو سره ورورولي وساتي، د دوی په غم کې شریک شي، د دوی په ښادۍ کې شریک شي. چا باندې سخته وي د هغه سره ودرېږي، چا باندې غربت وي د هغه سره ودرېږي، مریض تپوس وکړي. لکه دلته دا باب یهود